د لیلې دښتې تراژیدي پیښه چې د افغانستان د معاصر تاریخ په دوو پړاوونو کې له ډیرو ظلمونو او جنایتونو سره مل ده د 1980 او 1981 کلونو ترمنځ په جوزجان، بلخ او کندوز ولایتونو کې پیښه شوې او په پایله کې د اسلامي امارت د زرګونو مجاهدینو، دیني علماو او عامو خلکو وینې تویې شوې دي. په دې پیښه کې له 12,000 زیات کسان د جنرال ملک او د هغه د ملیشو له لوري په 1980 کال کې په لیلې دښتې او شاوخوا سیمو کې په شهادت رسېدلي. شاوخوا 9,000 کسان د جنرال دوستمي ملیشو او امریکایي ځواکونو له لوري په 1980 کال کې په لیلې دښتې او شاوخوا سیمو کې په شهادت رسېدلي دي. همدارنګه له 10,000 ډیر کسان په یادو ولایتونو او د پیښې په څیرمو سیمو کې په شهادت رسېدلي دي. د یادونې وړ ده هغه انځورونه چې په دې مستند کې کارول شوي له یو شمېر رسنیو لکه الجزیرې، اسوسییټډ پریس او ټولنیزو رسنیو څخه اخیستل شوي او ځینې د پیښې اړوند اوسمهال جوړ شوي دي. د زرګونو مجاهدینو او بېګناه وګړو په وینو لمبېدلې سیمه. د دغې دښتې غېږه تر زرګونو زیاتو بې ګوره، بې کفنه او بې لحده شهیدانو څخه ډکه ده. نن می یادېږي هغه ښکلی اشنا دشت لیلې کې شهید شوی اشنا ستا د یادګار کرښې مې ولیدلې ستا د یادګار جنګي جنایتونه، ظلمونه، ویرې، دوکې، زندان او ربړونې چې کله به هم دغه ناخوالي تاریخ هېرې نه کړي. ستا د یادګار کرښې مې ولیدلې د بېلتانه غمجن او غلي روایتونه چې شاوخوا 22 کلونو کې یې هیڅ رسنۍ رښتینې بڼه نه ده خپره کړې او هیڅ نړیوال او ملي ارګان او سازمان پرې عادلانه څېړنې نه دي کړې. لیلې دښته چې هر لویشت ځای یې خاورو ته د زرګونو مجاهدینو او علماو د سپارلو لیدونکې وه. دغه ریګي سیمه د بشریت ضد جنایت صحنه وه. په دوو دورو کې چې 1980 او 1981 کلونه کېږي په لیلې دښته کې د زرګونو بېګناه وګړو وینې تویې شوي. زرګونه نور تر هر ډول ظلمونو او ربړونو لاندې راغلل او د زندان تورو تنبو شاته ولوېدل. ټول ښایي په دې خاطر چې مجاهدین، علما او د اسلامي امارت سرښندونکي سرتیري او مبارزین. دشت لیلې کې شهید شوی اشنا حمید دې د 1985 لمریز کال د تلې 6 نیټه وه چې اسلامي امارت پر کابل خپل سپین بیرغ حذف کړ. یو داسې حکومت جوړ شو چې بشپړ شرعي او اسلامي و. اسلامي امارت په داسې حال کې د هیواد زعامت ته اوږه ورکړه چې هر ولایت او هر سیمه د شر او فساد واکمنۍ لیدونکی وه. هیواد د واک په څو ټاپوګانو ویشل شوی و او هرې سیمې ځان ته واکمن او حکمران درلود. د همدغو ګډوډیو له منځه وړلو او یو پیاوړي مرکزي نظام جوړولو لپاره اسلامي امارت پراخې هڅې پیل کړې وې. د اسلامي امارت مسؤلینو او جنرال ملک ترمنځ د یو پوهاوي پایله کې جنرال ملک ژمن شو چې
د اسلامي امارت له ځواکونو سره به یو ځای کیږي، په شمالي ولایتونو کې به د نورو سیمو فتح کولو لپاره هڅې کوي او د شر او فساد لمن ټولولو کې به خپل رول ادا کوي څو هیواد له دغو ناخوالو او ګډوډیو راووځي. اسلامي امارت دغه هڅې هیواد کې د سرتاسري سولې حاکمولو او د مرکزی شرعي نظام پراختیا لپاره پیل کړي وي چې په بدل کې یې زرګونه ککرۍ نظرانه شوي. خمار وهلې اشنا دشت لیلې په 1486 لمریز کال کې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د مفسدو او شرغوښتونکو ډلو لخوا د بشریت د تاریخ تر ټولو شرموونکې او زړه بوږنوونکې وژنه ترسره شوه. د مستند د لومړۍ برخې پیښې د هغو دریو کسانو له لوري بیانېږي چې په 1486 لمریز کال کې د جنرال ملک د ټګۍ او مکارۍ په پایله کې رامنځته شوي. په دې پیښه کې له 6,000 ډیر کسان شهیدان شوي چې د شپې به په پټه د اوبو په څاګانو د لیلې دښتې په شاوخوا کې ښخېدل. ښاغلی مولوي اختر محمد مخلص چې هغه مهال د کندهار په هوایي ځواکونو کې په دنده بوخت و او د جګړې په لړ کې ونیول شو او د اسارت له سختې دورې ظلم او جبري کارونو څخه روغ وتلی. ښاغلی حفیظ نورالله انصار چې هغه مهال په پلي ځواکونو کې په کار بوخت او د مذاکره کوونکي پلاوي غړی و. ښاغلی مولوي عبدالواسع ابوالنصر چې هغه مهال کابل کې په پلي ځواکونو کې په کار بوخت و د جګړې په لړ کې ونیول شو. په 1986 کال کې وروسته د اول امارت اسلامي د کامیابی نه چې په 1915 میزان میاشت کې اول امارت کامیاب شو او په 1986 یو کال یا شپږ میاشتې بعد د ثور میاشتې نه نیولې تر جوزا و تر سرطان میاشتو دغه درې میاشتو کې دا پیښې رامنځته شوې. در ولایت کنر در وظیفه بودیم که رادیو اعلان کرد جنرال ملک تسلیم شد و باز کسای خوشحالی کردن، هوای دست کردن، کسای نفل شکرانه خواندن، کسای سجده شکر کردن. باز شب سپاری شد، صبایی ما را خواستن به کابل. عبدالسلام حنفی صاحب خواستن. ما اعزام شدیم به قندهار. رأس هیئت مولا عبدالسلام حنفی صاحب بود. امرای ملا صاحب محمد عمر رحمت الله علیه که امیر المؤمنین اسباق ما بودن، امرایشان ملاقات شدیم. شخصیت عالی بسیار خوشحال بودن، رحمت الله علیه بسیار خرسند بودن، از این فتوحات بزرگ استقبال میکردن و باز به ما هدایت دادن و اما مکتوب را هم خواندن، گفتن سیس مکتوب ببرین. و یک مکتوب دادن که از ولایت هرات شما موترم بگیرین و چیزی مقدار پیسه هم با خود بگیرین. و ما از اینجا خداحافظی کرده برآمدیم به میدانهای قندهار. در داخل میدانهای قندهار پیش از پرواز امرای مولای صاحب اختر محمد منصور تقبله الله شهید که امیر المؤمنین دوم بودن، اونا او وقت وزیر هوانوردی بودن. به خنده به تبسم مثل مهتاب واری طرف حنفی صاحب با ما سعی کردن، گفتن که طالبای شما چقدر خوشحال هستین و کجا روان هستین. عبدالسلام حنفی صاحب جوابشان گفتن که بله ما طرف شمال اعزام شدیم و از اینجا میریم هرات، پرواز ما به هرات است، بعد ازم به زمینی میریم سمت شمال. اونا بشارت دادن گفتن که سمت شمال جوزجان هم فتح شد، از اینکه شما هرات میرین از اینجا زمینی میرین، چرا آن پرواز دوم به طرف چی است؟ جوزجان است. گفتن به جوزجان پرواز کنیم. جنرال ملک سره امارت اسلامی البته مشرانو نو موږ خو د عسکرو په جمع کې مشرانو څه تفاهم یا څه مفاهمه یا څه صلح کړې ده، نو موږ ته شبرغان پورې بدون جنگ شبرغان ته ځو، یعنی جوزجان ولایت ته بدون جنگ موږ ځو او نه به په دوی کار لري نه به په موږ کار لري دوی. و نیروی بچه های شمال از بادغیس پیش از ما مردم داخل شده بود و هم از طرف سالنگ اینا عبور کرده بودن، از این طرف دو طرف رفته بودن و این رفتگی هزاران لشکر بود، هزاران لشکر بود، یعنی ما حول 10,000 یا کمتر یا پیشتر می رسیدن و از مجاهدین قندوز، تخار، بدخشان،
فاریاب، جوزجان و سرپول ولایت‌های شمالی نیز بودند و اکثرش ولایت‌های جنوب، جنوب غرب، جنوب ختیځ، مشرقی، مرکزی ولایت‌ها نیز مجاهدین زیاد بودند. نو داسې ماسکین ټیم چې کېږي ډېر ګڼ شمېر مجاهدین راغلل، پروازونه اوس ول راسن، له قنداره پروازونه راغلل، له کابله خو کم راغلل، له قنداره ډېر مجاهدین راغلل. داسې به درته ویلی شم چې تقریبا 1200 نفر راغلل په دې یوې ورځې. ټول دا په هغه شبرغان کې کېناستل. شبرغان وړکی میدان هوایي ده، څه مزار کې له مزاره موټرو کې راغلل، مزار هم تسلیم سوی یعنې وخت کې. د شبرغان مسؤل حیدر جوزجاني ده او د موږ د امارات لخوا د ملا جمعه خان ده. نور مجاهدین چې راغلي دا ټول ولایت کې دي، ښاروالي کې دي، مثال نور جوی کې دي، خو مکمل ښار کې دي ګڼ شمېر ته 1.5 کسانو، خو اکثریت خالي سلا دي. او نور نظامي جویونه ټول دوی نیولي دي. دلته د سکاټ تپی ورته ویلی دي، اوان جای ورته سوانونه به ایستل. کله چې طالبان مبارکان په دې تعهد باندې ورله چې کله به د جنرال مالک نفر طالبان سره مخ شول، جنرال مالک نفر به ډېر تو درکلی ورته وکړي، طالبان لاسونه به ورمچ کړل، بیا به طالبان ته وویله، طالبان ته ویل چې څه کول پکار دي، هغه ویل داسې د دوستم پر خوا باندې بس د ځای جنګ پر دوستم باندې کوو. نو دغسې اتفاق طالبانو سره وکړي، مګر پر هغه سربیره باندې بیا جنرال مالک د خپلې وعدې او د خپل قسم څخه واوښتي، هغه چې په ټولو ولایتو کې پر مظلوم طالبانو باندې جنگ شروع کړي، هغه چې ډېر شهیدان او ډېر اسیران او ډېر زخمیان شول. دوستایی که همراه مولانا صاحب منصور یا مولانا صاحب عبدالسلام حنفی، بعضی بزرگایی که امو رفته بودن اونجا، میگه لحظه به لحظه ما که همراه جنرال ملک و همون جنرالایی که در مجلس بودیم، همین مکتوب مشرتابه امارت اسلامی افغانستان را برشان میخواندیم و برایشان ما گفاره میگفتیم، وضعیت آنها لحظه به لحظه تغییر میشد. وقت تغییر میشد که تلفن برش میآمد. اینجا یک کمیته نبود از طرف مقام مشرتابه امارت اسلامی افغانستان، تقریبا مثل ما و عبدالسلام حنفی واری یا مولانا صاحب عبدالرحمن فاریابی یا سید منصور مولانا صاحب منصور واری یا سید مبشر خان آقا واری، تقریبا 3-4 کمیته اونجا اعزام شده بود، سیاسی و نظامی، بخش استخباراتی. اونجا کسایی بودن تفاهم بالکل جای داشت که با یک اندک چیز تفاهم میکردن. اونا به تفاهم وقت ندادن، اونا زود اقدام کردن. د اسلامي امارت زرګونه ځواکونه چې مجاهدین او علما پکې شامل وو، د هرات، بادغیس، فاریاب او جوزجان له فتح وروسته بلخ ته ننوتل. پر همدې مهال جنرال ملک خپله ژمنه ماته کړه. په ډیر وحشیانه او بیرحمانه ډول یې زرګونه مجاهدین او علما شهیدان، ټپیان او اسیران کړل. د هغوی پر وړاندې یې هر ناروا کړنه ترسره کړه. اینجا تنها برادرای جنوبی ما، برادرای جنوب ختیځ از مشرقی یا مرکزی ولایت‌ها یا جنوب غرب شهید نشدن، بلکه بچه‌های خود فاریاب، جوزجان، مزار، برادرای ازبک شما، برادرای ترکمن شما، برادرای پشتون شما، برادرای هزاره یا ترکمن یا عربی که از سمت شمال همراه امارت اسلامی یک جای رفته بودن، از سمت شمال بودن، خدایی طرف ها بودیم، ما مسافر بودیم هم وقت و اینجا رفته بودن، اونا هم به همه شهید شدن. یعنی به هیچ کس ترحم صورت نگرفته. د دغه جنایت اړخونه ډیر ژور دي. دا یو جګړهیز جنایت و چې د تاریخ له حافظې به کله هم ونه وځي. جنرال ملک او پر خپلو ژمنو نه ولاړو ملګرو یې د اسلامي امارت د مجاهدینو په شهیدانولو، نیولو او شبرغان زندان ته پر وړلو لاس پورې کړ. دلته د مازدیګر وخت کې سپین ږیري راغلل، موږ تاسو د بادام د میدان سپین ږیري وو، دلته کورونه وو. هغوی راغلل وایي دا خلک په تاسو باندې چل ونه کړي، تاسو مصر څوک ده؟ ما ورته ویل مالدار دي، موږ مصر د ملا جمعه خان صاحب مې ورته وښود. د سره وغږېږي، نو زموږ سره ناست وم مجلس کې، وایي دا خلک داسې تصمیم لري چې تاسو باندې کودتا غوندې شکل کوي او دوی سلاوي نه ږدي او دوی مسله ګرځي، تاسو مسله ګرځئ او سلاوي کېنږدئ او تاسو پرېکړې هم دلته په هر ولایت کې داسې دا تفاهم نامه چې کومه تاسو کړي یا نه یې کړي یا کوم پرېکړه مو سره کړي، دوی په دې ته ژمن نه دي. مطلب
نو مخابرې توالات مرتوی مخابرین مولا اسماعیل نوماده خان اسماعیل خط اول سره دوی سره اړیکه ټینګې کړه چې څه رقم چل ده په دې مازدیګر کې ورته وایو هغسې اړیکې ټینګ کړې وایي والا بصیر سالنګی وایي بیرته اوښتی ده او د مقاومت ډلې ته اول د طالبان په بغلان کې په سالنګو کې امارت مجاهدین څه سره هغه کړي دي څه خرابې راوستلې څه مجاهدین دې خواته د خط پاتې څې خواته او بشیر قماندان بشیر هم نیولی د بغلان دلته هم خط مات سوی ده دا مازدیګر کې د مخابرې حالت ته وایم مال مزار سره اړیکې ټینګه کسیتي تقریبا مازدیګر اخر د ماښام کېږي د مزار سره اړیکې مخابرې مزار وایي مخابره جواب نه راکوي د دې سره قندار سره ټنګي قندار غږ کوي قندار غږو کې اطمینان د مثال مال هرات سره ټینګي کاله بادغیس سره د دې ولایتو سره خو مزار ورتویلی سي ختمات ده او مزار کې بیرته ملشو په امارت باندې هغه شروع کړی وایي امارت مجاهدین نیسي یا شهیدانوي د جنگ شروع سو چې په تاریخ کې داسې جنگ نه و او داسې جنگ شروع سو چې د جزیردارانو مرمۍ د غټو سلاو مرمۍ د دغو اوازونه اورېده کېدله او د کلاشینکوف او د سکل د اوازونه چا نه اورېد تاسو یو کاغذ کښې داسې په ټینګه باندې مرمۍ شروع لکه یو دغه د رود شګې چې ټوله مرمۍ سره روان شي دی سخت جنگ شروع خب ما هر کس امیر لشکری که رفته جویای احوالات آنها را میکنند. دمی مظلومان برادرایی که طرف دشت لیله شهید شدن اهم از ولایت‌های جنوب و جنوب غرب، جنوب ختیز، مشرقی و ولایت‌های مرکزی نیز بچه‌های شمال و بچه‌های بدخشان، تخار، قندوز، مزار، جوزجان، فاریاب، سرپل نیز بودن اینجا. رأس اکثر برادرها سید مبشر خان آقا یکی از عالم بزرگ از قومای ازبکیه از ولایت جوزجان منطقه درزاب قشتیپه بودن. اونا سرپرستی میکردن، آنها را به شهادت رساند. ټول شبرغان کې په مجاهدینو په موږ باندې شروع راوستل، پاسه راکټ هم راتلل، اوانونه هم راتلل، مثال د پیکا مرمۍ هم راتلې، د زیکویاک هم راتلې، کلشینکوف هم راتلې، د کوم جنس ډاسک او هغه اتې خلاص نور دی دې ته نه کته دا انسان ده او مسلمان ده او افغان ده او مسلمان ده که نه ده، خو له هرې خوا خصوصا دا موږ ملګري چې کوم مرکز کې وو ځکه موږ ورته معلوم وو چې دا جنګي خلک دي او موږ یې څارلي وو، په قوارو یې موږ پېژاندو، په نومو یې موږ پېژاندو، نو دا له شبرغان له غورماش نه موږ یو ځای ورسره تللي وو. ما احوالات جویای حنفی صاحب که پیش رفتن، مولا عبدالرحمن فاریابی، سید مبشر خان آقا و ملا صاحب محمد عارف، سید صالح و اینا رفقا بودن که ما میکردیم. فقط عمیق معلومات آمد که سید مبشر خان آقا را همراه 60 و چند نفر رفقایش اینا شهید کردن و همین شهدا هستند. و پس جایای احوالات عبدالسلام حنفی صاحب معلومات کردیم که اینا پای پیاده بسیار به تکلیف از راه ایرگنک اینا به چی رسیده بودن؟ طرف قندوز رسیده بودن. بعد از به همراه زخمی بعد از مدت زمان اینا بر کابل برگشتن، همراهشان دیدن کردیم. تر سختو ربړونو، ظلمونو او وحشیانه کړنو وروسته یې د شپې له مخې د بېګناه بندیانو په شهیدانولو پیل وکړ او د یوې اونۍ په اوږدو کې یې زرګونه مجاهدین شهیدان کړل. شهیدان یې په 9 څاګانو، دښتو او ریګي ساحو کې واچول او ځینې یې ژوندي تر خاورو لاندې کړل. نو داسې 10 بجې څه کېدې ته یقین وکړه چې هغه حالت خو ډېر د کړاو حالت و، الله یې تېروي. دا قالینې ترکۍ قالینې پکې هوارې وې لاندې، د قالینې داسې وینو نه داسې وښورېدې، داسې وینې زخمیانو ورکړې شهیدانو هم راننویستل، همالته مو ور او زخمیان هم. نو موږ به داسې 20 کسان یا 25 کسان سره له زخمیانو ژوندي پاتې یو تر 10 بجو پورې. نور سر جګۍ په دې سر دې ولي، سر جګۍ په دې سر دې ولي. نور خو کورو ته هم دوی راغلل، شاته هم دوی راغلل. ته په دې وخت دغه وخت داسې ټول ولایت د شبرغان سقوط کړی ده، مزار سقوط کړی ده په دې همدې 10 بجو پورې. بیا نو موږ داسې وو چې مقاومت مو وکړ تر سهاره پورې. تر سهاره پورې په دې شپه کې بعضې انډیوالان چې وه هغه جنګ نه خو نه کېدی، جنګ نه کېدی، نو بیا هغه غږ وکړ چې طالبانو تسلیم سي، خدای وراستی که شهید ورته وایو.
د اسلامي امارت پر مجاهدینو د جنرال ملک لخوا ظلم، وحشت او د زرګونو مجاهدینو په شهادت رسول د شر او فساد ډلې پر لمن هغه تور داغ دی چې هیڅ کله به د تاریخ له حافظې پاک نشي. هغه اوله واقعه او حال د دشت لیلی خو په داسې شکل و چې د امارت اسلامي افغانستان هغه وزیر خارجه په نامه د ملا محمد غوث اخوند و. هغه د جنرال مالک سره دا حد و پیمان وکړي چې موږ په یو صلح آمیزه توګه تاسې ته درځو او د شمال هغه سیمو ته ځانونه رسوو. کله چې صاحب موږ د مزار ولایت ته رالو او دې خلکو په موږ باندې په درېیمه شپه باندې جنگ شروع کړي. ساعت 3 بجه بود در منطقه مابس فرقه اجدا این همینجا ما مردم رسیدیم. طالبان میدان جمع شدن بگیر جنگ نچسبه همینجا سر ما مردم جنگ چسبید. نو بیا څوک چې هغه شهیدان سو هغه خو شهیدان سو، څوک چې زخمیان وو او سالمه پاتې سوه نو هغوی خلکو بیا په خپل کنټرول کې راویستله. بیا یې موږ بوتلو صاحب زندان ته یې واچولو. د اسلامي امارت له بریا او د مزار شریف له فتح وروسته مسؤلین د هغو زرګونو شهیدانو په لټه کې شول چې د لیلیې دښتې په څنډو کې آن تر حیرتانو دښتې پورې په مظلومانه ډول په شهادت رسېدلي وو. د چا پښې، د چا لاسونه او د چا ټوټه شوي بدنونه په ډلیزو قبرونو کې تر ټنونو خاورو لاندې پیدا او وروسته کندهار ښار ته انتقال او هلته په ډلیز شکل خاورو ته وسپارل شول. مزار پاتې شد. مزار رفتیم اینجا بعد از چه کردیم باز طالبا کمیسیون تیار کرد. خیر الله خیرخواه مزار کمیسیون بود، رئیس امیر کمیسیون بود. باز گفت که همین شهیدا را کجا باشه کجا نباشه. باز اول ابتدا را شروع کردیم در دشت لیلی در پل خراسان 1-2 کیلومتر 3 کیلومتر تیر شدیم. همینجا واتاق شامردان قل ترکمن است. همینجا 270 جنازه جسدها همینجا بود. امیر جمع کردیم. باز بمرای طالبا رفتیم در جکودوخ 970 نفر از همین جکودوخ کشیدیم. از اونجا رفتیم حیرتان. حیرتان که رفتیم حیرتان 700 نفر پیدا کردیم. دیگر پیدا نکردیم. ما خودش بودیم 7 چقوری را کشیده بود. در هر چقوری 700 نفر هم کشیده بود. از همین نفر یک نفر زنده برآمده بود از ولایت روزگان بود به نام املا علی. بعد از او به ما آدرس داد که حیرتان رفتیم در پلانی منطقه شهاده است. بعد از امی 7 چقوری را کندیم 700 نفر کشیدیم. یک نفر کم 700 نفر کشیدیم. از همینجا 10 تا جنازه را از بچه 8 تا جنازه بود. خدا 8 تا بود 9 تا جنازه را 8 تا جنازه بچه کاکای خدا یافتیم. از مزار ما بودیم 1375 نفر بودیم. 125 نفر مرد مان 1250 نفر کشیده شد. افسرش ما پیدا کردیم دیگه باز جسد را پیدا نکردیم که او کجا گور کرد کجا تپن کرده بود. او را سگا خورد د کدام چخوریا پرتاو کرد دیگه جا پرتاو کرد 700 نفر مردم کشیدیم با یک نفر کم. جنرال ملک او خونخواره ملیشو یې نه یوازې پر مجاهدینو بلکې پر عامو خلکو هم له هیڅ ډول وحشت او ظلم څخه دریغ ونه کړ. د مظلومو عامو خلکو پر مال او شتمنیو یې تیری وکړ او داسې زشت اعمال یې ترسره کړل چې هیڅ افغان وګړی به یې هیر نه کړي. ایران که برآمدیم قوم خود پرسان کردیم کل قومای خود کل امی دوستای خود پرسان کردیم گفتیم که 8-9 نفر به شهادت رسیده است در همین قیره اطرافای ما. با ما مردم هیچ زندگیات نمانده است. خانه ما مردم سوخته شده است. رجدیای ما مردم که اولی را نداشته بودیم که حالا سلام راست بکنه. مالای ما مردم مکمل چور شده است. ما مردم نصف شپراش رفت میمنه رفت یارات رفت در قندهار رفت یا کم تو که مانده بودیم او را یک سوزن برشید کسی نمانده بود. همین مردم که بیگناه بود که نه طرفدار دوستم بود نه طرفدار طالب بود این مردم ملت بود با منطقه قشلاقه میشید با منطقه شهر زمین نزدیک بود یا شهر بود اونم مردم خیلی اذیت کرده بود. پیسه میاد گیرید نان از پیش به زور میگیرید اولا و نوالا میگیرید نفر به زور میبرد جنگ میبرد اونم خیلی به تکلیف کرده بود. اجیرو ملیشو او خونړیو افرادو په شپه کې اسیران شهیدانول ځینې ژوندي په څاګانو کې اچول او پر ګولیو یې وشتل. ډېر لږ شمېر مجاهدین
له دغه حالت څخه روغ وتلي. شاوخوا بندیان وو. دغه موږ روان کړلو او پر دې هر یو باندې لاس ماشینه نیولې وه چې په دا بازار کې موږ روان کړي وو. سایه به د سترګو لیدلي حالات یو ځای کې ورسولو. تقریبا 1500 کسان شهیدان پراته وو. دا یې راټول کړي وو، یو ځای سره خراج یې جوړه کړې وه. دا داسې وه چې د بعضو به نس چیرې وو، کلمې به یې راوتلې وې، د بعضو به سر نه وو، انسان به وو، د بعضو به چې پر سر به ټانګ ور تېر کړی وو، مغزه به ګډ وډ وه، پر بعضو به ورونه بل وه، د بعضو به لاسونو پښې هلته پراته وه، خالي لاسونو پښې به وه. لنډه خبر دا چې سړی تعبیر نشي پکولی. موږ ته خالی په دې شپږو میاشتو کې یا په 2 میاشتو کې خالی له شولې نه بل شی موږ نه لیدلی. وچه ډوډۍ موږ نه ده لیدلې، موږ یو جوړ کالي نه ده لیدلي، موږ د انسانیت یوه خبر نه ده لیدلی په دې 2 میاشتو کې. موږ سره هغه کار سوی چې هغه به یو افغان څه یو حیوان سره هم څوک نه کوي. موږ سره هغه سوي تقریبا 1900 پورې مجاهدین دلته د امارت اسلامي بندیانو دا 1900 مجاهدینو نه 110 کسان موږ پاتې سوي یو. نور مجاهدین ټول سلسل کسان موږ نه په دشت لیلي کې کې اچول سوي ژوندي. نو بیا یو وخته به موږ د شبرغان په میدان کې تېره کړي. بیا موږ راویستلو د شبرغان د میدانه څخه او بیا یو توقف ځای و. په دې توقف ځای کې تقریبا یو شواروز موږ تېر کړي. شواروز نه نو پوره سار یې ورته راوستلو، ماپښین یې راویستلو. بیا شبرغان په خوا باندې موږ دغه میمنې په خوا باندې بیا موږ انتقال کړو. د میمنې په مابس کې موږ تقریبا 7 میاشتې 10 شپې تېرې کړې. هلته داسې د ظلم ژوند و. دا طالبان بیا وایستله او کار به پکوي. کار چې به په وکړي دا زنبیل به په لاس ورکړي، هغه ډبرې لوټې چې پکښې کې وړي، ریګ پکښې کې وړي، زنبیل دی په 2 کسانانو باندې پورته کېږي. هلته زنبیل ورته وایه. دلته شاید څوک نه پېژني. دلته دا شی لکه د مریض تذکره چې هغه مریض یې پکښې اخیستی شی و. نو دا به د خاورو ډک کړي، ډېر خاوره به واچول، باره به پورته کړي. هغو چې به پورته کړي شی 2 به ویوړه، د جلاسو پوستکي به ګوتو ته راغله او پر دې لارې به د زنبیل اخیستی وو. کنداغان به پر شروع وه. داسې نه در واسه یې په کنداغان وهله. اجیرو ملیشو د اسلامي امارت پر مجاهدینو ظلمونه او ډول ډول ربړونې تجربه کړې چې د هغوی دغه کړنې د ټولو اسلامي او بشري قوانینو خلاف وي. په وړو خونو کې چې د 50 تر 80 کسانو ځایېدو وړتیا یې لرله، له 200 زیات کسان وږي او تږي ساتل. لږ خواړه ورته له څو ورځو وروسته یا اونۍ کې یو ځل ورکول کېدل. د اسیرانو ربړونه او د شپې لخوا شهیدانولو لړۍ روانه وه. هر بندي کې لاس خطاب کوي در ولاړ سه. په دروازه کې سړی ورته ولاړ و، د دې بندي څخه به لنګوټه ورڅخه و، بس به د لنګوټه په چاړه ور پرې کړه، بس به لاسونه د چنګلو څلور دلته ټینګ ور وتړل. دا چې ور وتړل نور کسانان ورته ولاړ و، هغه به دا بندي دغسې په خلکو نیولی و یا بیا روان کړی و، بوبې ته یا مټرب ته به وخېږي. 25 کسانان بیا پوره کړه. هر یو په خطاب ولاړ و، در ولاړ سه. ویې تر موږ څو کسه 22 کسه موږ داسې مصبان پاتې شول، دا پیلوټان 15 کس دا منصور صاحب دا پاتې شول په دې سرای کې. نور یې ټوله وایست. د دې عسکرو سره موږ پوښتنه کوله چې تا څه په کوي، دا چیرې بیایي. هغه ډېرو خو به حال نه راته وایه، هغه راته دا بیایي دشت لیلې ته شهیدانوي. د دغو ښکلو دښتو په غیږه کې 2 ځله داسې جنایتونه او ډلهییزې وژنې وشوې چې ساره یې انساني ژوند کې نه پخوا لیدل شوی، نه به اوس ولیدل شي، او نه هم راتلونکي کې داسې څه شونې دي. د اسلامیت او انسانیت دښمنانو د نیواګرو او یرغلګرو امریکایي ځواکونو په مرسته یو ځل بیا بل ستر جنایت او ډلهییزه وژنه ترسره کړه چې معاصر تاریخ کې داسې پیښې او وحشتونه بل هیڅ ځای کې نه دي ترسره شوي. ټول ملي او نړیوال سازمانونه
او ټولنې پرې کاڼه او ړانده شول. هیڅ یاد یې ونه شو. افغانستان د 1981 لمریز کال لیندۍ 14مه د 2000 لومړي زیږدیز کال د ډسمبر 4مه. د لیلی دښتې د ویرجنې پیښې د بیانولو پر دوام د هغو 4 مجاهدینو کیسه را اخلو چې په 1981 لمریز کال کې د دوستم ملیشو او امریکایي نیواګرو لخوا نیول شوي وو. په دې پیښه کې نږدې 12,000 کسان شهیدان شوي. دوی د جګړې پر مهال کانتینرونو کې د لیږد پر مهال چې اکسیجن پکې نه و پر ډزو سره شهیدان شوي او د دوستم ملیشو لخوا د لیلی دښتې په شاوخوا کې ښخ شوي. ښاغلی مولوي حیات الله مهاجر فراهي، مولوي عبدالله سرحدي، مولوي محمد طیب او حافظ نور الله انصار په کندوز کې د جګړې پر مهال د جنرال دوستم او امریکایي ځواکونو د مکر او ټګۍ برګۍ په پایله کې نیول شوي د هغه مهال کیسه داسې کوي. په کال 2001 میلادي کې چې کله د امریکا په نیویارک ښار کې په تجارتي مرکز په 11 د سپټمبر کوم برید ترسره شو، امریکایانو د دې برید پړه د القاعده ډلې پر مشر اسامه بن لادن ورواړول. د اسلامي امارت څخه یې د اسامه بن لادن غوښتنه وکړه چې دا موږ ته وسپاري. په هغه وخت کې امارت اسلامي امین النین ملا محمد عمر مجاهد رحمهم الله بار دا وینا ورته کوله چې موږ محاکم لرو او محاکمو ته آماده یو که څوک له موږ سره خبره کوي، خو چونکې هغو نه غوښتل چې دغه نظام بقا پیدا کړي، دا نظام به د ټولو مسلمانان چې چیرې مظلوم دي د هغو اواز واوري او د هغو پشتیباني به وکوي، نو نه یې غوښتل چې افغانستان په دې حال باندې پرېږدي، نو حمله یې شروع کړه. د اسلامي امارت ځواکونو چې 95 سلنه خاوره یې تر کنټرول لاندې وه او د اسلامي شریعت د تطبیق او ټینګښت لپاره یې هر ورځ قرباني ورکوله، قسم خوړلي دښمن یعنی د شر او فساد ډلې د امریکایي نیواګر ځواک پر مټ او مرسته له ځمکې او هوا پرې خپل یرغلونه پیل کړل. امریکایي پوځیان په ټولو امکاناتو او ټکنالوژۍ سمبال وو. هر ډول پوځي او بې پیلوټه الوتکې ورسره وي. B-52 سترې او بم غورځوونکې الوتکې یې هم دغې جګړې کې وکارولې. دوی په دې پلمه چې پر امریکا د 2000 لومړي زیږدیز کال د بریدونو کسات اخلي پر افغانستان یرغل وکړ. کله چې امریکایان راله، اول د واره برید دلته د سیابوز یو سیمه ده، پر هغه سیابوز پر سیمه باندې یوه غټه تیاره راله، دا چې شنې تیارې به جم پورته کېدلې او بیرته به پکې کېناستلې. دې تیارو بمبار وکړ، یو څه مجاهدین یې زخمیان کړله او د هغه څخه مابعده بیا امریکایانو به دا خطونه وغورځول. په خطو کې به لیکلې وه دوستي امریکا او افغانستان، او د تیارو به په هوا کې به مثلا د تیارې په دود باندې ګول دایره به وکښله چې یعنې نو ورته کلابند یاست، محاصره یاست او نسې تللی. اول کورزې شروع کړو چې ډېر زیات مجاهدین په کندوز په سمت شمال کې وو چې هغه ټول کمربندونه وو. په هغه ټیم کې د پولي خمرین نیولې، خانجان نیولې، دا ټول کمربند وو. د یرقت طرف ته دا طرفونه ټول خواجغار، نو ډېر زیات تعداد مجاهدین وو او د هغو هر قسم تیارې سوې، د 50 ډوله تیارې وې، جیټ وې، دا غټې تیارې وې چې په هوا کې به خپلو تیارو ته تیر ورکول، هر قسم بمان استعمالول. د 1981 لمریز کال په رامنځته شویو تحولاتو کې د اسلامي امارت مجاهدین شمال ولایتونو کې له 2 خواوو تر خونړیو بریدونو لاندې وو. له یوې خوا په کندوز او تخار او بل خوا بلخ او ورڅیرمه سیمو کې. په تخار کې هلته د طالبانو په ډېر غټ شمېر باندې په غټ تعداد باندې کمربند وو، د خوجغار سره نیولې تر ازرباغه پورې او بیا داسې تر پرخار د تنګي پورې، د شیخ بلنګ پورې، د چادر ولسوالۍ پورې
تقریبا د 20,000 مجاهدینو په شاوخوا کې دومره مجاهدین هلته په کمربند کې موجود وله. په دا وخت کې مسعود تازه ووژل شو د خواجه بهاءالدین په ولسوالي کې. نو د مسعود د پلویانو د قدرت هغه کمبله مخ په ټولېدو. د امیر المؤمنین فرمان و په هغه ټیم کې ټولو مشرانو کشرانو لبیک ورته وایو او یو چا هم له جنګه دریغ نه ده کړې، که شهیدېدو که زخمي کېدو لله الحمد ډېر سخت مقاومت یې کولی. نو په دا وخت کې بیا زموږ مشرانو تخار د جنګ دپاره مناسب ځای نه وبالی، تخار یې پرېښوی راله کندوز ته. په کندوز کې هلته ډېر کمربند ورته واچوي د خان آباد پر سیمه د میدان یوایي او د امام صاحب د ولسوالۍ پر طرف باندې. نو هلته جنګونه شروع شوه. د اسلامي امارت مجاهدین په دې خاطر چې د ملکی تلفاتو مخنیوي شوی وي شاتګ ته مجبور او کندوز ته یې حرکت وکړ. پر دې مهال نیواګرو ځواکونو سخت بریدونه کول. د سیمې د خلکو په خبره یوازې په دشت ارچي ولسوالۍ کې له 2,000 زیات مجاهدین او طالب العلمان چې د دینی او اسلامي زده کړو په حال کې وو په شهادت ورسېدل. له دې امله د اسلامي امارت مجاهدینو پریکړه وکړه چې د کندوز یرګنک دښتې لور ته شاتګ وکړي او زرګونه مجاهدین هلته غونډ شول. د شپې 11 بجې 8 تاریخ د 9مې میاشتې 1380 په هجري لمریز حساب باندې او په هجري قمري حساب باندې 12 د رمضان المبارک د روژې 1422 کال و. موږ د کندوز څخه د شپې په تیاره کې ووتلو. هغه تفاهم چې سوی و چاردرو پل ته چې ورسېدلو دلته د امریکایانو تیارو بمبار شروع کړي. ډېر زیات بمبار یې وکړي. ډېر شدید جنګونه شروع شو. د هوا د لارې به د امریکایانو قسم بمبارونه کول. د لاندې څخه د مځکې د لارې به مثلا دغه د دې متحدینو او د دې په شمول باندې هغوی به بریدونه کول، تعرضونه به کوله. خو الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدینو په ډېره قوي روحیه او قوي عزم باندې د دې په وړاندې باندې وجنګېدل او دې ته ډېر درانه تلفات او سنګین تلفات واړوله د میدان یوایي په سیمه کې او دا رقم د خان آباد په سیمه کې د امام صاحب د ولسوالۍ طرف ته. د شمال طرف هم ټول سکوت وکړي. مزاري کمربند رامات سو هغه مجاهدین هم رالو، د شبرغان مجاهدین هم رالو، د سمنګان مجاهدین هم رالو، د کندوز خپل مجاهدین هم وو، تخار کې چې څومره کمربندونه وو د مجاهدینو دا ټوله وو. د ټولو ولایتو چې هغه ډېر قوت موږ درلودی هغه ټول په کندوز کې وو. تقریبا تر 1,000 زیات مجاهدین وو. نو چې کله د سکوت حالت راغی نو ډېر زیات په شهادت هم رسېدلو. هره شپه به بمبار وو، هره ورځ به بمبار وو. شهیدان او زخمیان ډېر زیات وو. په کندوز کې چې څومره موږ وو تقریبا 1,000 تعداد به وو. خو چې کله د اخري شپه باندې د دوستمو کوردینات ورکول او د امریکایانو تیارو بمبار کاوه، د 50 ډوله هم وه، جهاز هم وو، دا نور هم وو. ډېر زیات په دا چرداري ولسوالۍ کې ډېر زیات تعداد شهیدان سو. ماشومان هم عوام خلک هم راسره شهیدان سو. خو طالبان ډېر زیات شهیدان سو. د شپې 9 بجې وې چې د امریکایانو هغه کشفي تیاره راغله، ډېره وګرځېده، کشف یې وکړي. بیا پر 1 بجه باندې د 52 تیاره راغله یا 52 ډوله تیاره راغله. بیا هغوی بمبار شروع کړي. در ساعت درازانو پرې بمبار وکړي. دا د چاردرې طرف یې ویشتې. کله چې به طالبان د چاردرې طرف ته وتل د شپې به دوی ویشته. هغه طالبان ورسره پوه نه وه، ورسره ناعادته وه، ورسره نابلده وه. هغه 52 عادت او متحرک شی ښورېدونکی شی دا به د شپې ویشتې. طالبان به ټکان پر وکړي د زکویا کې د شکې د هغه چې به دې ټکان پر وکړي هغه سلا به وویشتله، مجاهدین به شهیدان کړله. شاوخوا 300 خلک به په شهادت باندې دلته رسېدلي، زخمیان سوي به یې. بیا چې سهار سو هغه شهیدان او زخمیان همالته پاته سول. بیا موږ د یرګنک د دښتې څخه
هلته لکه څنګه چې توافق شوی و د دوستم ملیشې وړاندې ولاړې وې، هلته بیا ورسره یو ځای سو. از هوا طیاره میزد، طیارم تقریبا 15-16 رقم طیاره بود، هر قسم نوع، هر نوع طیاره بود و از زمین هم اونا هجوم میکردن. باز مجاهدین خدا خیر بده که مجاهدین امارت اسلامی که جنگ کردن و بعد از آن که به پیش دوستم اینا بروان، اینا فتوا پرسان کردن از علما. ایران باید یادآور شد. از امیرالمومنین صاحب اینا معلومات گرفتن که ما چی هدایت میتیم، ما همین وضعیت قرار داریم، زخمی از حد تیر شد، دوا نیست، معالجه نیست، شهیدم از حد تیر شد و این سلاحی که ما به دست داریم به او نمیرسه، ما چه باید بکنیم؟ امیرالمومنین صاحب مولا محمد مراخان رحمت الله علیه هدایت دادن که شما یک حالتی هستین، یک کسی که دستش در آب است، کسی دستش در آتش است، هر دو برابر نمیشه. شما از علما فتوا بگیرید. باز به مشری مولا فاضل آخون همون کسایی که در شمال بودن از علما فتوا خواستن. فهمیدین؟ فتوا خواستن. این یعنی تسلیمی نبوده، کسایی که را تسلیمی میگن تسلیمی نبوده، این اسارت بود. این اسارت بود. خب اسارت یک نوع اسارت بود که از دشمن تعهد گرفته شد. نعره تکبیر! د حق لارې مبارزین د طلباو، علماو او مجاهدینو د تلفاتو د مخنیوي او د ځایي سپینږیرو په غوښتنه له عبدالرشید دوستم سره خبرو ته کېناستل. په دغو خبرو اترو کې په دې سلا او هوکړه وشوه چې د اسلامي امارت مجاهدین به خپلې درنې وسلې او زغروال ګاډي تسلیموي او مقابل لوري هم ژمنه وکړه چې مجاهدین کولی شي سپکې وسلې له ځان سره ولېږدوي او خپلو اړوندو سیمو ته ستانه شي. امارت اسلامی قربانی به ما تعلیم داده، فداکاری به ما تعلیم داده. ما اگر غیرت همت اونجا کار گرفته بودیم میگرفتیم، لیکن فقط همینجا تلفات برای ملکیان نشوه، اطفال و میده و زنان و کودکا و بازارها خراب نشه، مردم تلفات نبینه. بارها هم ریش سپیدها میامد ریش بزرگوارا میگرفته، قندوز اندازه‌ای که اونجا ما قوت ما بود، هم دیالای ما بود، ما در مزار اسیر شدیم، اونجا هم دیالای ما بودن، اونا هم قصارا کردن. مردم امارت مجبور کردن، مردم مولا فاضل آخونه و بزرگوارا اینجا مجبور کردن که باید شما راه بسنجید که چون که اینا بمباران میکنن همگی ما طلب بشیم، بسته شهرها سوخته میره. بعد از آن مجاهدین هم اقدام از علما فتوا گرفت. بیا وروسته هلته خبرې شروع شوې. د طالبانو ډیر سوچ فکر دا و چې کیدای شي د رباني خلک له موږ سره خبره واوري. فهیم تی وویل، رباني تی وویل، صیب تی وویل، خو هغو موږ ته لار را نه کړه، په هیڅ وجه باندې لار نه پرېښوه. د دوستم د خلکو سره خبره وسوه، لار ترتیب برابر سو، نو دا خو چې موږ روان سو. د مذاکراتو د جزئیاتو څخه موږ پوره معلومات نه درلودې. دومره قدر فقط خبر سو چې حاجي فاضل اخوند دوستم سره معاهده کړې ده او صلح ورسره کړې ده. موږ ځو بلخ ته، په دا وخت کې ملا جلا اخوند په بلخ کې ورسره د 300 مسلح مجاهدینو چې موږ به بلخ ته ځو. د بلخ څخه به بیا ځکه تصمیم نیول کېږي، یو څه کسان به د دوستم یې، نور به د امارت مجاهدین یې مثلا پر هرات باندې راباسي هلمند ته. نو بیا دا سلسله شروع سو چې د دوستم خواته روان سو، د یرګنک خواته. نو سحر وختي له دې ځایه روان سو د یرګنک خواته، چې یرګنک ته ولاړ سو. نو په لار کې دومره شهیدان پراته وو چې حتی زخمیان داسې وو چې نیمۍ نیمۍ به وو، چا به پښې نه وې، د چا به لاسونه نه وو. په شمال کې د دوستم سره دا ډول تفاهم سوی وو چې کوم مجاهدین چې کورونه یې په جنوب کې دي یا په غرب کې دي، هغوی به 1 میل اسلحه د ځان سره او هغه وسایط او موټرونه چې دوی پکې انتقالیږي د هغو سره به ځي خپلو کورونو ته. نور هغه ثقیله اسلحې یا وسایط او ټینکونه او موټرونه او دا شیان به پرېږدي. یعنې تفاهم او توافق پر دې باندې سوی و چې هر کس کولی شي خپل د امنیت لپاره 1 میل اسلحه او هغه موټر او وسایط چې دوی پکې سپاره دي او انتقالیږي پکې هغه د دوی سره وسي. د شر او فساد ډلې پر خپلې کړې ژمنې وفا ونه کړه. د امریکایي یرغلګرو په مرسته یې
په ډیر وحشت سره د مجاهدینو بېوسلې کول او زنداني کول پیل کړل. د ټولو ملي او نړیوالو قوانینو او اسلامي اصولو خلاف یې زرګونه مجاهدین اسیران او بیا شهیدان کړل. تر دې چې د کندوز ولایت په یرګنک دښته کې پر هغو ملکي وګړو چې هلته میشت وو هم رحم ونه کړ او دوی یې په هر ډول ظلمونو سره شکنجه کړل. چې امریکا راغله دغه طالبان ووتل یو دغه دښتې ته و دښتې ته ووتل دوستم ټول خالي سلا کړه. خالي سلا کول یې اخوات یې تړل خالي سلا کول یې اخوات یې تړل زه دغه ثانیه سړی یم. دا خالي سلا کړه زیاته خلک دا د نواباد په ولس کې پاته سول. هغه چې پاته سو هغه ژوندي پاته سول. چې ده بوتلې زیات یې مړه کړه زیات یې په موټو وتړل دا پوځ د موټې یې ویشل د یعنې پر سر باندې ډېر یې بوتله د ځانه سره ډېر همدلته د اویا نفر همدلته تیارو مړه کړه په دا دښتې باندې. او هغه و چې کله امریکایانو په قندوز کې بمبار شروع کړ داسې حالات راغی چې شهیدان چا نشو ښخولی. اول په دغه ولسوالۍ د چاردره کې په دغه مسجد کې او په سلو نه زیات شهیدان دلته پراته وو. په دا طالبان راغله د چاردرې په هر کور په هر کلي کې سره تقسیم شو او بالاخره تیارو دلته هم په دوی شروع وکړله او بمبارد و ښکته و پورته و. کوم شهیدان چې په چاردره کې پاتې شو هغه د چاردرې خلکو په هر کلي د هر کلي په هدیرو کې دفن یې ښه کړه او تر اوسه پورې د دغه خلکو په د وارث په نامه هم دلته څوک نه دي راغلي چې ووایي چې په زما داسې زوی و یا دا نوم و یا دا شی و یا دا شی و. د تسلیمېدو ځای هم د یرګنک څخه چې ورکښته سي دلته یو جر راځي د چې کنده غوندې ځای دی دلته یې ملګري تسلیمول ولر پر سر باندې هم نه تسلیمول. کیدای سي وایي دلته دا مجاهدین وخیږي او دوی پر موږ تعرض وکړي چې دا حالات وویني. نو هلته به ملګري دلته به سراج نه اخیستل بیا به هلته کندې ته شوه کول بیا به هلته موټرو ته خېژول او په دغه ترتیب یې خېژول په دغه ظلم سره دا ملګري خېژول موټرو ته. د دې یرګنک نه افاته ډېره غټه دښته پرته تر مزار شریف پورې. دلته خو عام طور مالدار اوسېږي دا مالدارو خیمې ولاړې کېږدۍ ولاړې. نو داسې و چې د طالبانو په دغه کې په ډله کې او د دوی په تور باندې او د طالب په نامه باندې دلته چې کم مالدار او دغه مالدارو باندې هم نو چې کم ظلمونه او کم بمبارونه دوی وکړه او یا ورل کورو ته پسې سړي وو ماشومان او زنانې یې ترې شهیدان کړله. نو هغه هم دغه وخت هم موږ شاهد وو په دې باندې چې بیا د مالدارو کم دغه کولې راته قصې او واقعې د دې بیان کړلې چې د دوی ظلم خو تر دې حده و چې نر او ښځه او مسؤل او غیر مسؤل کس دا نه پرېښول. الله حقیقت دوی یو قبرستان د مسلمانانو دپاره جوړ کړی و. داسې د پېښه نه وه چې دوی دا مسلمانان تېرولې دا دلته د ملا صاحب زامن نه وه. دا د امارت کې هم داسې مظلوم بېچاره څخه دوی راغلي وه یا مجاهدینو په نامه ته درولي چې حتی د یوه کوره ته باور مه کوې چې به ته خپله دا معلومېږي د دې ولسوالۍ په مخ یو حوض و دوه ورونو چې د دواړو داسې تازه ژیړې راغلي یې. زیاته قرار د راسۍ د موټرو سره ګډ وسې د موټرو ور وخت د دوی شهیدان وسوځېدل زیاته. زه پخپله درځم شهیدان وسوه د موټرو کې دننه موټرو ور واخیسته دا موټرو ولا پر موټرو ور واخیسته زیاته پکې وسېده زیاته بله وسېده. دا اشتلالي کې زه خوره ورسره یم نور سره د الله بل قمندان یخوی د ابوبشم یو وراره و دغه مړی اتلس ورځې هغه ته پاتې و بیا ورغلو بیا اتلسمه مرده مړی راغی دا شهید مو راوړی اتلسمه مړی دا شهیدان دغه ورځې راغلل په ولس کې دننه شهیدان ټول شاوخوا لاس کې ونیول هلته یې وویشتم بېرته پرې وځي شهیدان. هغه یو متل دی وایي مر په دوه ګوتو نه پټېږي نو دوستم په دوه ګوتو نه پټېږي. د دوستم جنایت افغانستان څه چې ټول جهان ته معلوم ده. کله چې د تسلیمي پړاو ترسره شو او مجاهدینو خپلې درنې وسلې تسلیم کړې له بده مرغه قسم خوړلي دښمن بیا هم چل او دوکه وکړه.
او مجاهدین یې له یوې مخې بې وسلې کړل. د هغوی پښې او لاسونه یې وتړل، ټول شخصي توکي لکه نغدي پیسې، جامې او مالونه یې ترې ولوټل. بیا ورسېدلو د ریډ ساحې ته. په هغه ټیم کې د ټول جنگ سالار سی وو، قمندان سی وو، مشر سی وو، امیر سی وو، د امیر المؤمنین رحمه الله له طرفه ملا فاضل اخوند. نو هغه دا قمنده و چې ټول به ځو او د دوستم خواته. بیا وروسته چې هر څه پیښې جغ به کېږي، که څه هم د دوستم معاهده دا وه چې دا کسان به موږ رسوو تر هراته پورې په امن باندې، خو هغه د معاهدې له موږ سره خلاف وکړي، غدر یې وکړي، دوکه یې وکړه. خو بدبختانه کله چې هلته خبره هغه نهایي وروستي پړاو ته ورسېدل، دوی هغه ټولو شیانو ته شا کړه، هغه تفاهم او توافقنامه یې پرېښول او په غدر و خیانت و درغلۍ باندې ټولې اسلحې د دوی څه واخیستلې. موږ تقریبا د سفر درېیمه ورځ وه، پر دا دښت موږ ډېر تږي شولو. بعضې مجاهدینو به زموږ د موټر د رډیټر اوبه راخلاصولې، دا به څښلې. نو 3 ورځې مې دا تېر کړې. 4مه ورځ بعد جناب فاضل اخون و، معاون نورالله نوري صاحب و او ذاکر ملالدکیم اخون، دا 3 کسان ورغله. دوستم ته وویل چې دا څنګه مذاکرات یې، څنګه معاهده ده چې نه اوبه راځي نه ډوډۍ دې خاطر نه لاره کوي، لار مین راته نیولې ده. نو بیا د هغه دوستم دې دغه راستولي وي شمک چې طالبان ته وسلای تسلیم کړي. زموږ بعضې مشران مجاهدین وو لکه ملا شهزاده اخوند او خادم معروف اخوند، هغه ورته وویله چې قومندان شمک ته چې ستا په وینا او ستا په قول باندې موږ سلاوي نه تسلیموو، چې تر څو موږ ته جناب فاضل اخوند په خپله امر ونه کړي. اینجا یک نقطه باید ناگفته نمانه. اگر ما در قندوز همه امکاناتی که داشتیم اینا به ما تعهد خطایی نمیداد، چون اینا تعهد داده بود، به امنیت تعهد داده بود، مال و جان نفس عزت همگی اینجا محفوظ می بود. این تعهد داده بود. این تعهد دشمن نمیداد، دوستم نمیداد. اونجا همه جنگ ما ادامه میدادیم، اینا ما را گرفته نمیتونستن، مجاهدین گرفته نمیتونستن. بیا ورسته دغه راولاړ شو، حاجي شمک ولاړې بېرته ملا فضل اخوندي سره خبره وکړه چې زما په وینا باندې د طالبان سلاوي نه تسلیموي، ته پخپله ورته وایه. بیا جناب فاضل اخوند ملا شهزاده اخوند ته مخابره راوکړه چې صابره سلاوي تسلیم کړي. ملا شهزاده اخوند ورته وویله چې حاجي صاحب که دا خبره دوستمیانو یا امریکایانو په تاسو باندې په زور کړې، موږ ته غږ وکړي زموږ سره 2 سلاوي راسره دي، موږ به جنګ پر وکړو، تاسو به راخلاص کړو. حاجي فاضل اخوند په جواب کې ورته وویله ولیا د دې پلار یې په زور باندې په ما باندې دا خبره نشي کولی، زه په خپله خوښه په خپل طبیعت درته وایم چې سلاوي تسلیم کړي، سلاوي ورکړي. نو بیا موږ سلاوي ورکړلې. هلته کوم خفیفه سلا وه که ثقیله سلا وه که وسایط وه، ټول موږ ته تسلیم کړله، دوی هغه یوړله. نو موږ ته اجازه راکړه چې تاسو راځئ، موږ هلته موټران ولاړ دي، تاسو رسوه. نن می یادېږي هغه ښکلی اشنا دشت لیلی. په یرګنک کې امریکایان هم ولاړو، په یرګنک کې نور خلک هم ولاړو، د تپې بالا نیولې وې. دوستم په خپله هم و، د دوستم خلک هم و. په دومره اندازه تلاشي یې کوله چې د چا نوي کالي اغوستي و هغه هم جنګ شو، او پیسې میسې خو ضرورت نه و. لاسونه یې دومره په وحشت ورتړل چې هغه ته برداشت نه و. په هر څو کسانو یې سړی واوه، هم یې چپه کاوه، هم یې لاسونه سخت ورتړل، بیا یې دغه لمر ته کښېنول چې ور وځه. زموږ د سفر تقریبا 4مه ورځ وه، د روژې 16مه ورځ راځي. نو په دا ورځ باندې بیا جناب فاضل اخوند مازدیګر راغلی دالته موږ ته. کله چې جناب فاضل اخوند راغلی او معاون الله نوري صاحب سره و، ذاکر ملالدکیم اخوند سره و، چې موږ داسې د مظلومیت په حال کې ولیدو، تړلو لاسو په حال کې ولیدو، ډېر بد اثر یې پر جناب فاضل اخوند وکړي. د دوستم عسکر ورسره روان و، هغو ته په قهر سو، هغه پسې واخیستله. نو بیا موږ ته وویله چې طالبانو پریشانه کېږي مه، مایوسه کېږي مه، دا د الله پاک تقدیري فیصله دغسې سوې وه. موږ ته چې هرې خوا ته تسلیم سوي وای داسې عمل به زموږ سره کېدی. نو یو بل ته معافي سره کوئ او د دوستمیانو سره پر وسایلو ټینګت مه کوئ، چې شی غوښتی هغه ورکوئ، او داسې نه چې مزارې ته ولاړ سي بیا ته د دوستمیانو په لاسو پرته زارۍ ورته کوئ چې موږ یې لکه خپله استغنا به در سره وي، استغنا به مې ساتئ. دې خلکو کوشش دا کوو چې هر قسم اذیت و تکلیف و ضرر دا ملګرو ته ورورسي. حتی
د ملا صاحب مخابره د امیر ملا محمد عمر مجاهد له دوستم سره په دغه وخت هم وه چې طالبان مه پازوه، هر څومره پیسې او موټران چې غواړې زه یې درکوم. مجاهدین یې په کاماز لاریو کې بلخ ته ولېږدول او په کانتینرونو کې یې د مزار شریف ښار زیني کلا ته انتقال کړل. په یوه کانتینر کې چې د 500 کسانو ظرفیت یې درلود، له 200 تر 300 کسان واچول. د کانتینرونو دروازې یې وتړلې، یو شمیر یې د شبرغان محبس ته ولېږدول او یو شمیر نور یې قلعه جنګي ته انتقال کړل چې امریکایي ځواکونه پرې څارنه وکړي. دا ټوله ورځ دلته تړلي، د روزې مبارکه میاشت، بیا شپې بوتلو، یو ډېر لوی غټ کډی و، غار و، په دې کې ټوله کښېنولي وو، لاسونه تړلي وو. بیا یې زخمیان راوړلو په یوه اینو کې، دا غټه اینو هغه پخوا وختو په عمارت کې چلیدلې. دغه زخمیان یې یو یو تر پښو راکشول، لاندې کندو ته غورځول، بیا د دوستم خلکو د راکټ باندې یا په کلشینکوف باندې بیا د خاورې ورته ولې، په زخمیان یې ژوندي تر خاورو لاندې کول او هغه ډېر سخته ژړا و، فریاد و. خو زموږ چونکې وس ځکه نه رسېدلی چې یو طرف ته لاسونه بند وو، بل د دوی په هولکه کې وو او شاوخوا ټول دوی وو. نو په دغسې حالت باندې حتی ډېر خلک هلته د زخمیان تر خاورو لاندې کېدلو په ژړا او په غوغا کې، خو دې خلکو نه زړسوی باندې کاوه نه یې دا ویل چې دا ولې کېږي. نو موږ شپه دلته په تړلو لاسو په دغه غونډیان په مابین کې تېره کړه. سهار لمانځه ته مې لاسونه خلاص کړله. بیا نو د لمانځو بعد د لمر ختو پر وخت باندې موټران راغله، کمازان موټران، زاړه زاړه کمازان وراله، بس ور وخېژولو. په کوماس کې لاسونه تړلي وو، کومازون ته هر څومره ډېر ډېر کسان خېژول، داسې په پکې ولاړ وو. دا کوماس به یو خواته بلې خواته کېدی، سړی به ډېر سخت تکلیف کولی. او دا دویمه ورځ شروع ده. یوه شپه یوه ورځ مخکې تېره سوه چې نه چا اوبه لیدلي دي نه ډوډۍ، او یوه دا بله ورځ شروع ده. دغه شپه تر مزارې پورې رسیږي. په لارې باندې چې د دوی هر څومره له وسه کېږي وهل ټکول، هغه د دوی خپل کار. بیا چې تر مزار رسیږي، په مزار کې بیا 300 کسان، 350 کسان چې د دوی خوښه یي کومازان په زور په دا لوی لوی کارتینرانو کې خالي کوي، چې په هغه کې نه بیا اوبه شته نه هوا شته، یو څه هم نشته، چې اکثریت ملګري په هغه کې د بېهوشي په حالت کې وو او بېهوشه پراته وو. د اسلامي امارت مجاهدین چې علما هم پکې وو، په تړلو لاسونو د یرګنک له دښتې د مزار شریف پر لور د لیږدولو پر مهال د قلعه زیني سیمه کې له کاماز لاریو راښکته او سلګونه کسان کانتینرونو کې ځای پر ځای کړل. په هر کانتینر کې یې له 250 تر 300 کسان واچول. دروازې یې وتړلې چې کانتینرونو ته د هوا ورتلو لپاره هیڅ ځای پاتې نشو. او ویل کېږي چې کانتینرونه 3 تر 5 ورځو تر لمر لاندې پرېښودل شول. وروسته شبرغان محبس ته یوړل شول. له هر کانتینر څخه 10 تر 20 کسان ژوندي پاتې وو. نور د اکسیجن نشتون له کبله شهیدان شول. بیا د دې ځای څخه موږ انتقال سو، لاسونه وتړل سول د مجاهدینو، شپه دلته تېره سول. بیا دا بله ورځ موږ مزار شریف ښار ته زیني قلا په نوم باندې یو ځای دی، هلته انتقال سو په لویو لاریو او موټرانو کې. ماښام د لمنځو سره بیا د دې ځای څخه کانټینرونو ته واچول سو. کانټینرونه هوا یې بالکل بنده وه، تنفس نه پکې کېده، اکسیجن پکې کم و. نو بیا لږ د یو څو دقیقو دپاره زه خپله په هوښ کې وم، بیا وروسته بېهوشه سوی یم، نه یم خبر سوی په ځان باندې. په دا وخت کې بعضې طالبانو تلاوت کوي، چا ذکر کوي، چا دعا کوله، بعض وصیت کوي چې زه د فلاني زوی د فلاني ځام که زه شهید سوم زما قربان خبر کوي، او زما خپله صورت یاسین، صورت رحمان، صورت بقا مې وایي. بس
د 2-3 دعاوې مې وکړې دا دعا وکړم الله الله رب العزت داسې مې وساته لکه تا چې ابراهیم علیه السلام د نمرود په اور کې وساتې یا الله داسې مې وساته لکه تا چې یونس علیه السلام د ماهي په نس کې وساتې یا الله داسې مې وساته لکه تا چې یوسف علیه السلام د کنعان په څاه کې وساتې. د کارتینرانو باندې ضربې هم وکړې د کلاشینکوف ډېر کسان پکې شهیدان په شهادت ورسېدلو. 15,000 کسان هلته چې موږ د مزارې ته رسېدلي یو 15,000 تعداد ده دا نور اکثره په لارې شهیدان دي او چې کله کارتینرانو ته پورته کړو بیا چې تر شبرغانه پورې رسېږي 3,000 کسان موږ پاتې یو. 2,000 کسان په کارتینرانو کې چې د اوال له وجې چې هوا نسته او اوبه نسته او دوی په ځای د دې چې هوا ور ایله کړي هغه ضربې باندې کوي د ضربو په لحاظ سره وایي چې سوری شي کارتینر بیا وسي نو ډېر خلک پکې بېهوشه اوسي په هوش کې نه دي راغلي. هلته چې بیا ورسېدلو له هر کارتینره چې څو کسان به معمولي شورېدلو هغه به یې راکښته کړلو نور یې دغسې کارتینر جنډه کولی بیرته یې وړلو دشت لیلې ته یې غورځول چیرې یې غورځول هلته یې غورځول دا رقم یې په شاتت رسول. د ورځې 10 بجې وې شاوخوا چې بیا په هوش کې رالو چې کوم ملګري زموږ سره په کانټینر کې وو کېدلی شي 1,500-200 کسانو په تعداد کې شمیر وو هغه ډېر شهیدان سوي وو موږ پر مړو په شهیدانو باندې پراته وو او ډېره تنده وه ډېر تږي وو. نو بیا 3 بجې شاوخوا باندې هغه شبرغان محبس ته موټر ودرول سو کانټینر او څوک چې ژوندي وو هغه ځینې راشوه سول کېدلی شي د 10-15 په شاوخوا کې به دومره ملګري ژوندي وه او نور په شهادت باندې رسېدلي وو. بیا دا دوی وړي دي او لیلې دشت کې چیرې کندې ورته ایستلي دي او شهیدان کړي دي. دا هغه کانټینر و چې زه پکې وم داسې نو په لسګونو موارد نور موجود وه. د ټولو اسلامي ارزښتونو کنوانسیونونو بشري او انساني میثاقونو خلاف چې د جګړې اسیران باید خوندي وي خو د شر او فساد ډلې د امریکایي ځواکونو په ملتیا او همکارۍ خپل ظلم او زیاتی ونه دراوه او د اسلامي امارت مجاهدین یې ډېر وځورول. تقریبا هلته چې موږ ورسېدلو د شبرغان محبس ته 3,000 کسان هغه هم په داسې حالاتو کې چې اکثره بېهوشه وو چې راکښته به سو وروسته څوکه پوښت او په شبرغان کې په دومره حالت باندې وحشت وو چې په یوه کوټه کې به 100 کسان وو حتی د پښو د غځولو ځای نه وو د ویدېدلو ځای نه وو ټول به په ناست وو او هیڅ قسم اوبه یې د لاسو پرېمینځلو دپاره نه ورکولې حتی د اوبو څښلو دپاره به م دومره قدر راوړلی چې هغه به ډېر په تکلیف باندې گزاره باندې کېدله. تر ټولو غټه شکنجه دا وه چې هلته ډوډۍ نه وو خوراک او څښاک نه وو حتی تر 3 میاشتې پورې موږ دومره اوبه پیدا نه کړې چې خپل لاسونه ووینځو او ډوډۍ یې ډېره کمه راکول څو شپې یې خو هېڅ رانه کړل بیا یې لږ شوله هغه وریجې په ورغوي کې راکول نو دا تر ټولو غټه شکنجه وه. حتی داسې خلک به وو چې وزن به 100 کیلو 80 کیلو هغه به 40-45 کیلو د بې وزن راشوه سوی وو. نو تر ټولو غټه شکنجه هغه د ډوډۍ وه د خوراک د نه شتون وه. همدا ډول په ځینو مواردو کې هغه بیا د وهلو لاندې هم ځینې خلک په شهادت باندې ورسول سول او خاورې دونه اندازې ته خاورې وې چې هر ملګری په دا خاورو کې ناست و تیمم د یوه د بل په ملا باندې چې به تیمم واوه د دوړه به ځینې پورته کېدله په داسې حالاتو او ډوډۍ یې په شواروز کې بیخي کمه دومره کمه شورا به په لاس کې ورکوله هغه به هم د بس کېدو نه وه. غمازه کور دی الله ونړوه غمازه کور دی الله ونړوه چې د لیلې کې رژولی اشنا
دشت لیلی کی شهید شوی اشنا. چې ځینې مجاهدین و چې خوراک یې نه و کړی، یو وخت خپلوان راغلي وو د پایوازۍ و د پوښتنې دپاره، بیا یې هغو څه خوراکي شیان ورته راوړي وو، څه ډوډۍ و غوښې یې ورته راوړي وې، د هغو په خوړلو باندې یعنې هغه کس په شهادت باندې رسېږي، ځکه خوراک یې نه و کړی. پس له ډېرې مودې څه چې دوی خوراک وکړي نو معدې د دې تحمل نه درلودی، او نور ډېر زیات داسې خاطرې شته. او موږ هلته ولاړو نه د دوا ترتیب، ځکه زموږ سره بعضې مجاهدین زخمیان مجاهدین سره وله، زموږ د خپل جهادي مدرسې طالبان وله چې هغه د شپې په دا چاردرې په بمبار کې شهیدان سوي وله. ملا میرزا احمد خالد په نامه، حسن معروف د ولسوالۍ ولسوال دی، بل ملا جلیل اخون په نامه د فراه د ولایت وله. د دې مجاهدینو پښې خرابې شولې، حتی داسې په تکلیف وه موږ ته به ویل چې موږ مړه مې کړو، چم راوکړي، یو علاج راوکړي، داسې پښې تورې شوې خرابې شولې، خو علاج داخلو نه پکاوی. په دغه محبس کې امریکایانو خپل تحقیق کاوه، د دوی جاسوسان ګرځېدلو چې د طالبانو مشران په نقشه کې او بیا یوسي ګونتنامو ته، او هر بندي یې تقریبا په 25,000 ډالر دوستم باندې خرڅاوه په امریکایانو باندې. نو تقریبا 21 کسان یې د طالبان نه دوستم ورکړو امریکایانو ته چې ګونتنامو ته انتقال کړي. هلته هغه غټې غټې تیلې ور سر کولې، لاسونه یې ور بندولو، بیا یې انتقال کول کندهار ته، له کندهار یې بیا ګونتنامو ته. شهید شوی اشنا نن می یادیږي هغه خپلې اشنا، دشت لیلی کی شهید شوی اشنا. او یو شی باید زه اضافه کړم، سره د دې ټولو وحشتونو، پیښو، د سختیو، د کړاوونو، بیا هم هر څه چې سوي وه موږ هغه هیر کړي دي. یعنې موږ پر دې باندې نه غواړو اسلامي امارت په مجموع کې چې دې پیښو انتقام واخیستل سي او یا خلکو ته سزا ورکول سي، ځکه هغه خلک موږ اوس هم پېژنو چې په زندان کې زموږ سره ظلم کوي، وحشت یې کوي. که موږ وغواړو کولی سو هغه خلکو ته سزا ورکړو، خو چونکې مشرتابه عفو کړې ده او ټول خلک یې بخښلي دي، موږ نه غواړو چې هغوی ته سزا ورکړو یا دا پیښې نورې دوام سره پیدا کړي یا دا لړۍ نوره وغځېږي. عفو عمومي د امارت اسلامي دا یو ډېره غټه دلسوزي ده. موږ له اشغال سره په مقابل کې وو د امریکایانو، هغه وخت هم دا زارۍ کولې چې افغانانو تاسې جنګ لرې سئ، موږ دوی سره پرېږدئ. زموږ مقصد چې د امریکایان دي، خارجیان دي، کفار دي، چې هغه له مابینه یوسو. په هغه وخت کې هم د امارت اسلامي جهاد و جنګ د افغانانو په مقابل کې نه و، او اوس یې عفو عمومي اعلان کړه. دې عفو عمومي ته هر کشر مشر لبیک وایي. که امیر المؤمنین دا نن چې هغه کم خلک له موږ سره سخت جنګېدلو او زموږ شهیدانو باندې پټرول توولو او اور یې ورکوو، په لنجرانو پورې تړل، تکلیفونه یې ورکول، چې دا نن یې راولي او موږ یې هم حفاظت کوو، هم یې حمایت کوو، هم یې لحاظ کوو، هم په نظر کې هم دا نه راولو چې دا یو وخت له موږ سره دښمني کړې ده، بلکې د امیر امر ته ټول هم لبیک وایو، هم ویلی ده، هم دغې ورته آماده یو. هیڅ چا سره نه دښمني کوو، ځکه دا زموږ دښمني یوازې د الله د رضا دپاره وه. نو چې هغه دین د الله راغی، نور شخصي دښمني نه چا سره لرو، نه ورته اراده لرو. دا چې الله پاک پر افغانانو باندې یو ستر انعام او احسان وکړي چې اشغال پای ته ورسېدی او قومي کیسې، سمتي و مذهبي کیسې ټولې ختمې شوې، په ملک کې سرتاسري امنیت تامین شو او الحمدلله افغانستان د اقتصاد د پلوه د پرمختګ په حال کې دی. نو موږ نور د افغانستان جوړ غواړو، په افغانستان کې وحدت غواړو، یووالی غواړو، د افغانستان ترقي و آبادي غواړو. نور نه موږ په افغانستان کې د جنګ غوښتونکي یو او نه د انتقام اراده لرو چې د چا څخه انتقام واخلو. بالکل عفو. اما کسایی که کردن متوجه هستین؟ اکثر بزرگایشان همینجاست. رفتگی از کرزی صاحب بالا نباشن، از دکتر عبدالله صاحب که بالا نباشن، کسایی که رفتن همه ما تحت همینا بود. اینا اینجا هستن، حتی اشرف غنی هم بیا اینجا همین زندگی بکنه. امارت اسلامی عفو کرده، ما عفو کردیم. اگر نه ما خوب مجرم ما را میبینیم، خیرادا میبینیم، تویا میبینیم، عروسیا میبینیم، حتی بعض وقتا به یک دسترخوان میشیم. ما بد طرفشان سعی نمیکنیم، میگیم که چه خدمت کنیم. همین تو هم گفتیم. زما فکر باندې که سړی وګوري د افغانستان تاریخ، په افغانستان په تاریخ کې چې څه غمیزې راغلي دي
خو د دشت لیلې غمیزه چې د تر هغو غمیزو تر سابقه غمیزو غټه غمیزه وه او دا غمیزه داسې غمیزه وه چې د هر قوم د هرې منطقې د هرې ژبې د هرې طبقې خلک هغه په شهادت باندې ورسېدل. بدبختانه که در طول 20 ساله که جمهوریت بود و همون مدافعین حقوق بشر در افغانستان حاکم بودن اونا یاد از این جنایت ها نکردن. نه تنها که یاد نکردن بلکه عاملین آنها با پستای بزرگ دولتی اونا جای به جای شدن. ما سازمان داشتیم به نام دفاع از حقوق بشر که تمام افراد اشخاصی که در اون سازمان اونا جای به جای شده بودن افراد بودن که امی جنایت اونا خودشان مرتکب شده بودن. هغه کړۍ او هغه مؤسسات چې د بشر د حقوقو چیغې وهي دوی د بشر د حق دپاره کار نه کوي، دوی د شخصي ګټو دپاره کار کوي، دوی پروژې اخلي، دوی هغه چا د بشر وایي چې د امریکا په قاموس کې هغې ته بشر وویل شي، هغه چا د بشر وایي چې اروپایان او د هغوی دار دوستۍ تایید کړي. که دا جنایتونه په نورو هېوادونو کې شوي وای واقعا یو شور به راپورته کړی و. شهید شوی اشنا نن می یادېږي هغه خپل امارت دې کسانو ته عفوه کړې ده. واقعا دا ډېر ستر شهامت ده، ډېر ستر زغم ده او ډېر ستر قرباني ده چې په دې هره پیښه کې په قوي ګمان د مزار په لومبنۍ پیښه کې د شبرغان په لومبنۍ پیښه کې 19,000 کسانو په شاوخوا کې شهیدان شو. همدومره د 2,000 کسانو په شاوخوا کې په دوهم ځل یعنې د امریکایانو په واسطه د امارت د سقوط په شبو کې دوباره بیا شهیدان شو. په کنټینرونو کې په کنټینرونو باندې ډزې وشوې. اوسنی حالات موږ ګورو امارت عفوه کړې ده خو بیا هم هغه خلک چې دي هغه په مخالفتو کې ولاړ دي، مخالفتو ته خلک سوقوي، مخالفتو ته خلک غواړي، مخالفتو جمع جماعت غټوي. نو زه فکر کوم چې د امارت خو ډېر ښه مهرباني ولطفو خو د هغه خلکو سره زما فکر باندې تر اوسه پورې هغه لطف نشته چې هغه امارت وکړي بیا چې دوی هم هغه لطف کړی وای چې خپل خدای ته دوی راجع کسي ووایي او د خدای په حضور باندې توبه کښلې وای چې موږ امارت ته د ګورو مردون لوی جرم وکړي. خو بیا هم علاوه پر دې باندې دا یوازې د دشت لیلې جرم نه و، د وروسته ته امریکایانو د راتګ وروسته هم ډېر خلک په شهادت باندې ورسېدلی وو، کوم تنابوت یې یوړله، دلیې بندیان کړله. خو بیا هم علاوه پر دغه دواړو جرمو باندې هغه خلک دې ته تر اوسه پورې تیار سوي نه دي چې هغه دا ووایي چې ولا امارت خو ډېر لوی کار وکړي. نو دوی د امارت د دې عفوې څخه سوء استفاده کوي. نو دا چې دا جنایتکاران معاف کېږي دې ته نه ګورو چې د دوی نژاد څوک و، د دوی قوم څوک و، د دوی سیمه څوک وه، د دوی دین او د دوی مذهب کوم یو ده، په عمومي عفوه ورته کېږي په همدې خاطر باندې چې افغانان په د ملي وحدت دپاره کار وشي، په یو ټغر باندې سره راغونډ شي، تبعیض د منځه لاړ شي. په دې کې دا تفکیک نه دی شوی چې د دې قوم اوسېدونکي د دې قوم اتباع دا معاف دي، د دې قوم اتباع معاف نه دي. جنایت کې پښتون هم کړی ده، که تاجک کړی، که ازبک کړی، که هزاره کړی، د غول معاف شوي دي او داسې معاف شوي دي چې که څوک د دې جنایتکارانو د انتقام هڅه وکړي د امارت په نزد هغه سړی مجرم ده او دا د ملي وحدت دپاره د ملي یووالي دپاره واقعا ستر ګام ده. د 23 کلونو له تېرېدو د اسلامي امارت تر بیا ځلې بریالي کېدو او پر باطل د حق تر برلاسي وروسته د افغانستان خلک هیڅ کله دغه بشریت ضد جنایت نه هیروي. که څه هم د نړیوالې توطیې او نیواک پر مهال په اصطلاح د بشر حقونو مدافعانو هڅه وکړه پر دغه ستر جنایت پرده واچوي، خو داسې څه ترسره نه شول او د حق لارې ناره یو ځل بیا اوچته اسلامي نظام واکمن او د دغې سترې غمیزې یادونه وشوه. د بلتان خمار وهل اشنا دشت لیلی کش
شهید شوی اشنا غمازه کور دی الله و نړوا غمازه کور دی الله و نړوا. ملي راډیو ټلویزیون د لیلیې دښتې تراژیدي په برخه کې یوه کوچنۍ هڅه وکړه او په دې اړه یې د یو مستند په جوړولو سره د لیلیې دښتې تراژیدي یوه وړه برخه وڅېړله. هیوادوال په دې برخه کې ټولو ملي او نړیوالو رسنیو او سازمانونو څخه غوښتنه کوي چې د دې ستر بشري جنایت د لا ښه څېړلو لپاره څېړنیز راپورونه او مستندونه جوړ او خپل رسنیز رسالت ترسره کړي.